السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله بیاست. ګران دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو ته ما د طریقه راوړې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک لاک خرابه شوې آی ډي بیرته جوړه کړو. یعنې مثال دغه شانتې ما ته ډېر ملګرو په واتساپ کې مسنجر کې مسیجونه کړي وو چې زمونږ آیډیانې دغه شانتې خرابې شوې دي. موږ آیډیانې لاک کړې وې، لاک مې ورته لګولی وو، پروفایل لاک، خو بیا دا رقم ته خرابې شوې دي. نو دغه بیرته څنګه جوړولی سو، ما یو څه وخت د سرچ وکړو په ګوګل کې او په یوټیوب کې. نو ما اخر هم دغه د آی ډي بیرته جوړولو طریقه مې اخر هم زده کړه. نو نن به تاسو ته هم زه په دغه طریقه باندې ویډیو جوړه کړم. نو تاسو له موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ، ویډیو تر اخره سره وګورئ. نو راځو ویډیو شروع کوو. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. راځو تاسو به هغه فیسبوک اوپن کړئ چې تاسو یعنې تاسو به یو خپل فیسبوک کلیر ډاټا کوئ. داسې به کله چې دغه د ګوته ټکي پوه نیسئ نو دلته به تاسو راسئ، دلته به سټوریج ته راسئ. سټوریج کې به تاسو خپل دغه فیسبوک کلیر ډاټا کوئ. ښه دوستانو، کله چې کلیر ډاټا کو نو بیا به تاسو راسئ، خپل فیسبوک به اوپن کړئ او دلته به پاسورډ او نمبر دواړه ورکړئ. ښه، تاسو ته به زه اوس طریقه په مکمل ډول سره وښیم دوستانو. تاسو سره په ثبوت سره زه ښیم دوستانو چې دغه آی ډي بیرته تاسو ته به زه وښیم چې دغه آی ډي موږ خلاصه کړه. زه اوس نمبر او پاسورډ دواړه ورکوم. نو دوستانو، دغه زما د ملګري آی ډي ده، زه هغه ورته جوړوم. ما نمبر او پاسورډ دواړه ورکړل. اوس بیا په لوګین باندې به زه کلیک وکړم. ښه، نو دوستانو دغه دی، دغه شانته خرابه شوې ده آی ډي. کله چې تاسو ته دغه آی ډي دغه شانته صفحه راوړي که نه، لاندې تاسو ته ښکاري ګیټ سټارټ، په دې بیا تاسو کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک وکړئ دوستانو، نو تاسو به بیا په لاندې نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. ښه، دلته تاسو دوه اپشن راسي. دلته تاسو دوه اپشن راسي، یو لاندې اپشن د آیډنټیټي نیم اف فرینډز او ګیټ ا کوډ به ایمیل. نو تاسو به لومړی ایمیل باندې به کلیک وکړئ. دلته بیا په ګیټ کوډ باندې به بیا کلیک وکړئ دوستانو. نو اوس دغه ایمیل ته به یو کوډ لاړ سي، هغه کوډ به تاسو دلته ورکړئ. شپږ عدده کوډ ده، هغه کوډ به تاسو دلته ورکړئ. بیا په کنفرم باندې به کلیک وکړو. زه به هغه کوډ راوړم، دلته به ورته پیسټ. نو دوستانو، دغه کوډ ما ته اوس راغلی دی چې دغه ته اوس کوډ همدې بهر راغی. بیا دغه کوډ دی، به زه دې څخه کاپي کړم او هغلته به یې ورته پیسټ کړم. ښه، دا کوډ ما ورته پیسټ کړ دوستانو. نو تاسو بیا په کنفرم باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو، نو زمونږ هغه ایمیل ویریفای سو. نو په نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ. دوستانو، دلته به تاسو بیا په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو څخه اوس نوی پاسورډ غواړي. تاسو به اوس نوی پاسورډ ورکړئ او تاسو آی ډي بیا لاګین کیدای شي. نو دوستانو، کله چې پاسورډ ورکړ نو لاندې په سیو چینج باندې به کلیک وکړئ. په دې چې کله کلیک کړ دوستانو، دلته اوس ما څخه دا پاسورډ غلط ورکړو. نو بیا صحیح شو دوستانو. نو تاسو بیا په لاندې په ریویو ریسنټ اکټیویټي باندې به کلیک وکړئ. تاسو دوستانو ښکاري زمونږ دغه آی ډي خلاصه شوه. نو زه به بیا په لاندې اپشن باندې به کلیک وکړم. کله چې پلان دی اپشن باندې کلیک کړ دوستانو، نو موږ ته بله صفحه راخلاصېږي. نو دلته په ګیټ سټارټ باندې به کلیک وکړئ دوستانو. دغه لیکه تر سر ته ورسېږي، بیا به تاسو ته زه نوره ویډیو وښیم دوستانو. نو دوستانو، هغه لیکه چې کله سر ته ورسېږي نو تاسو ته دغه صفحه راخلاصه شي. نو په کنټینیو باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. دلته بیا تاسو دوستانو نوی پاسورډ ورکړئ. زه بیا نوی پاسورډ غواړم چې ورکړم.
کله چې دوستانو نوی پاسورډ ورکړو بیا به تاسو په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو دلته بیا تاسو ته یو دلته دغه تاسو ته وایي تاسو دغه ایمیل ستاسو دی. نو دلته به زه په دغه ټیک مارک کړم او نه دوستانو دلته څه غواړم دغه باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ دغه ډیلیټ کېږي. زه ورته دغه نه زه په سکیپ باندې به کلیک وکړم. نو بیا به دوستان تاسو بیا په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو دلته دوستانو ستاسو پخوانی نوم راړئ او نوی نوم راړئ. پخوانی نوم او نوی نوم چې دی که نه پاس نوم دی. زه پاس نوم ورته انتخاب کوم او په سبمیټ باندې به کلیک وکړم. دوستان دلته تاسو بیا لاندې په سکیپ باندې به کلیک وکړئ. بیا تاسو لاندې راشئ بیا په سکیپ باندې کلیک وکړئ. نو دوستانو زمونږ هغه خلاص شو. نو تاسو ته اوس ښکاري ګو ټو نیوز پیج باندې به کلیک وکړئ. نو ماشاءالله دوستانو زمونږ د آی ډي جوړه شوه، خلاص شوه زمونږ آی ډي. نو دغه آی ډي تاسو لیدلی شئ چې دغه آی ډي یو څو ورځو لپاره بنده شوې وه. نو زما د ملګري آی ډي ده او بېرته ورته خلاصه کړه. نو تاسو هم کولی شئ په دې طریقې باندې خپلې آی ډیانې بېرته خلاصې کړئ، یعنې خرابه شوې آی ډي بېرته خلاصه کړئ دوستانو. نو دوستانو دغه ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم دغه ستونزه حل کړي. نو دوستانو بله ویډیو پورې په الله سپارمه. ښه وختونه، ښې چارې، الله مو مل شه.